د بلوڅو بیلتونپالو غورځنګ وایي چې بلوچستان کې مو 4 پاکستاني عسکر وژلي او 8 نور مو ټپیان کړي دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. بلوڅ بیلتونپالو غورځنګ وایي چې د بلوچستان په اورنج، بنجګور، کالات، نوشکې او سیبۍ سیمو کې په بېلابېلو بریدونو کې 4 پاکستاني عسکر وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. بلوڅ بیلتونپالو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره زیاته کړې چې د یکشنبې په شپه د پنجګور په نوک آباده سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یوه پسته په نښه کړې چې 2 پوځیان یې وژلي او 15 نور ټپیان شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې د دوی جنګیالو د کالات په کارابه سیمه کې په یو بل جلا برید کې د پاکستان پوځ د بم شنډولو د ډلې 2 تنه عسکر د ریموټ کنټرول بم په واسطه وژلي او همدغه راز د کچې په مترۍ سیمه کې 3 نور کسان ټپیان کړي دي. د دغه ډلې بیان جونید بلوڅ وایي چې د هیرف 02 عملیات پیل کړي چې په لړ کې تر دې مهاله په 1500 سیمو کې 28 بریدونه ترسره کړي دي. جونید بلوڅ زیاتوي چې د بلوڅ بیلتونپالو غورځنګ دا ډول بریدونه به تر هغې دوام ومومي چې تر څو یې ازادي نه وي ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د بلوچستان دننه د دغه وسلوال غورځنګ فعالیتونه تر بله هر وخت پراخ شوي او د پاکستان د پوځ پر وړاندې ځینې لوی بریدونه هم کړي دي چې پکې ورته درانه مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې وروستیو کې بلوڅ ازادي غوښتونکي پوځ د پاکستان پوځ پر ضد د هیرف عملیاتو لمنه پراخه کړې ده. پر ایکس خواله رسنۍ کې بلوڅ ازادي غوښتونکي غورځنګ BLA ته منسوبې پاڼې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په بلوچستان کې د پاکستان پوځ پر وړاندې د هیرف په نوم پوځي عملیاتو لمنه لسګونه نویو ځایونو ته پراخه کړې ده. په اعلامیه کې دغه غورځنګ د بیان جونید بلوڅ له قبله راغلي په بلوچستان کې د پاکستان پوځ اړوند څه باندې 50 موقعیتونو کې شاوخوا 1 هدفي بریدونه کړي دي.